د یو څو لایک او پالو دپاره مونږ خپل بچي چوت کو او ځمکې له یې راوبغو لکه داسې و د خدای ظالمه چې ماشوم چوت کې نو بیا در پکې دم نشته چې واپس یې رامینې کې لاړ ځمکې ته لاړ سر یې ولګېد لاس پۍ ماته شوه خیر دی خو چې ستا پالوور او لایک سیوا شي که نه خدای ته وګورئ داسې مه کوئ سله د دې ماشوم زندګي ټول ژوند تباه کوئ ستاسو دا لایک او پالو به تاسو له هېڅ تر نه کې خو دا ماشوم به تاسو د کټ کوي او شو هېڅ پته یې نه لګي سر خو یې ولګېد یا یې لاس مات شي یا یې خپه ماته شي داسې مه کوئ خدای دپاره داسې مه کوئ دومره مینه څوک نه کوي د ماشوم سره دې ته مینه وایي لکه دا ته چې څنګه کوې د خدای بنده دا خو ته وجنې او لا وجلی دې نه نو هر څه کوئ خو د ماشومانو سره داسې قسمه ویډیوګانې مه جوړوئ تا ته خو به لایک او پالو خلک درکړي خو د ماشوم ژوند مه تباه کوه لږ سوچ وکړه عقل لرې غټ سړی چې دومره دې ورسره مینه ده نو چېرته کې پر مټ ټاپې واله دوکان ته یې بوځه چکر له یې بوځه داسې مه کوه دا خو ته ژوند د دې ماشوم تباه کې ټولو پښتنو ته زما دغه ریکویسټ دی چې د ماشومانو سره داسې قسمه مینه مه کوئ چې بیا دغه مینه تاسو وروسته لړزئ عمر له بیا خفه یئ د الله په امان ژوند